بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د فبروري کال 2016 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري او د روژې مبارکې اتمه ورځ ده، ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د سیمې د افغانستان او د پاکستان د کړکېچ او بیا د بریدونو خبر، همدارنګې نور منطقوي سیاسي او ډیپلوماټیک خبرونه، د امریکا د اسرائیل او د ایران د جګړې باندې خبرونه، او همدارنګې په خیبر پښتونخوا کې د بریدونو د تیر ورځې مکمل راپور ستاسو حضور ته وړاندې کوم. اول خبر نن دا دی چې د ننګرهار په مشرقي ولایت کې د نازیانو او د اچین په ولسوالۍ کې د پاکستان او د افغانستان تر پوځ ترمنځ کلکه نښته شوې ده. افغانستان ډډې نه زموږ تاسو د اسلامي امارت پوځ د هغې مورچې وهلې دي، بعضې ورته سوځولې دي، بعضې ورته فتح کړي دي او بعضونه یې دوی کاملا ایستي دي او شړلي دي، چې دا یو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. کله چې هغوی د ناکامۍ سره مخ شوي دي، پس له هغه نه هغوی د جهازونو په ذریعه د جنګي الوتکو په ذریعه باندې راغلي دي، بمبارد کړی دی، سیمې وهلي دي، د خلکو کورونه بیا دغه کړي دي او عین حال کې په حساب مالی او ځاني تلفات اړولي دي. په عین حال کې د اسلامي امارت د ګواښ د یرې نه چې ګواکې د دوی دغه دی، اسلام آباد دوی کاملا دغه کړی دی، محصور کړی دی، یعنی د دې هغه کلمه چې انګلیسي ورته استعمال کړي سیل کړی دی. سیل معنا دا ده چې د هر خوا نه څوک نور ورته راتللی نشي، او دلیل هم دا دغه کړی دی چې د استشهادي ډلو د راتګ امکانات دي، نو باید اسلام آباد وساتو. په پاکستان کې سیاسیون او مبصرین دا وایي چې آیا تنها اسلام آباد باید محفوظ وسی، نور د پاکستان په هر ګوشه کې که هر څه کیږي، که انتحاري کیږي او که فرضاً کوم بل برید کیږي، د هغه اجازه شته دی؟ دا اوس پوښتنه دی چې تنها اسلام آباد ولې ساتي، ولې ټول پاکستان نه ساتي؟ ولې چې ته دا ادعا کوي چې دا د افغانستان نه راځي، ولې مخه نه نیسي؟ خو دروغ وایي، دا د خپله د دروني کار دی، دا مشکلات جوړوي. نو په دې اساس باندې دوی د اسلام آباد سیل کړی دی، او په عین حال کې د افغان سفارتکارانو ته دا حکم ورکړی چې د پاکستان د خاورې نه دې ووځي. دا ما پرون د خپل برنامه کې تاسو په هغه وټکي مې چې ویلې چې باید اسلامي امارت کې په دې عمل وکړي به بهتره وي. یو پکې همدا و چې د پاکستان سفارت باید وتړي، مګر متاسفانه موږ په دې کې وځنډېدلو. پاکستان هم وار وکړ او هم دا کریډټ اخلي، ځکه دا داسې کریډټ دی چې چاته ضربه رسېدلي نو هغه د اقدام کوي. چون موږ باندې وار شوی او که موږ دا سفیران ایستی وی، دنیا ټوله متوجه کېدله چې اسلامي امارت د پاکستان سفیر او ډیپلوماتان یې ویستل، ځکه چې پاکستان برید کړی و. اوس پاکستان هماغه متل دی چې ام ماري ام کوکاري ام لاس وهي ام جاړي، دا دغه یې وکړه، هم یې وار وکړه او هم یې سفارت زموږ بند کړ او دنیا ته یې دا ښکاره کړله چې دا چون د ترهګرۍ خطر دی ماته، ما پې وارم وکړه او زه یې د ډیپلوماتان هم نور نه منم. دا یو بل دغه دی وکړه، پیشقدمي دی وکړله او د ده نه دوی منفي ګټه اخلي. موږ په ډیپلوماسۍ کې لږ سلو یو، چې زه همیشه تاسو ته وایم چې زموږ ډیپلوماسي اکټیو نه ده، پاسیو ده، یعنی سلو ده، تیزه نه ده. او د ډیپلوماسي باید تیزه وسی چې سړی وشي کولی په موقع باندې اقدامات وشي کولی. نو بس څه به ووایو، که اوس هغه بل لفظ ورته دغه کوو، بیا به وایي چې موږ ته دا لفظ راته استعمال کړو، دی راته استعمال کړ. نو مسلکي خلک نه دي، که مسلکي وای دا شی نه کېده. راځم د امریکا په اوضاع باندې چې هلته د جنګ په مسله باندې ډېر ستونزې دي. پرونه ما تاسو ویلي چې ډیوډ پټرس پخوانی جنرال د سنکام د امریکا او د CIA رئیس دا ویلي چې دا جنګ په هر حالت کې چې وکړي، که قوي وکړي او که ضعیف وکړي، ګټلی نشي. نن یو بل جنرال او برحاله جنرال چې دا معروف ترین جنرال دی، د دوی په لوی جنګونو کې او بالخصوص دا د 12 ورځې جنګ کې چې په ایران سره و، هغه دغه میډ نایټ هامر د نیمې شپې سټک هغه حمله چې دوی کړې وه، هغه حمله د همدغې جنرال په قومنده باندې شوې وه، یعنې دی دومره پکې دخیل دی او برحاله دغه دی د سنکام د قومندانانو نه دی. نو دا جنرال ریزن کین دا وایي چې واشنگټن پوسټ دا راپور کوي چې دی ویلي دي چې دا جنګ چې دی دا د ایران نه امریکا نشي وړلی
او په عین حال کې ویلي دي چې د کې امریکا ته خطرونه ډیر زیات دي. د لا جنگ شروع نه دی، پټرول یو بیرل $100 ته تللی دی. که چېرته جنگ شروع شو دا ممکن چې 200 تر 400 تر $500 بیرل ته لاړ شي. په هغه صورت کې غربي نړۍ کې یو آشوب جوړیږي، امریکا باندې دا کېږي دا جنگ دی نشي وړلی او لوی ستونزو سره مخ کېږي. بله خبره دا کړې ده د کشتیګانې لوی چې دي جنگي دا اوس فلحال چون تکنالوژي ډیره مخکې تللې ده، هغسې میزایلونه د ایران سره شته چې دا ووهي، نو د دې د وهلو او د دې غرقېدلو چانس ډیر زیات دی. د ده په مقابل کې ډونالډ ټرمپ په خپل سوشل میډیا کې راغلی ځواب یې ورکړی دی، خپل جنرال ته په سوشل میډیا کې ځواب ورکړی. اول خو یې ویلي دي چې دا خبر کېدی چې زما د جنرال نه دا درست نه، بیا یې دا دغه کړی دی چې جنرالانو نورو ماته دغه کړی دی چې موږ دا جنګ ګټو، په هر رقم چې یې ګټو نو موږ به دا جنګ ګټو. او که دې جنرال دا خبره کړي نو قومندان د جنګ زما لاس کې دی، زه قومندان یم، ما چې امر وکړ همدغه جنرال چې وایي چې موږ دا جنګ نه ګټو دا مجبور دی زما د قومندې لاندې لاړ شي او دا جنګ وګټي. نو برته دا ځواب ورته ورکړ. همدارنګه اسرائیل نتنیاهو وایي چې که جنگ وشي نو امریکا 15 ورځې په مسلسل توګه د ایران وهلو لپاره صلاحیت لري. یعنی منظمه توګه که جنگ 15 ورځې دوام وکړي د 15 ورځو اسلحه او وسایل لري چې د ایران ووهي، یعنی پس له هغې نه د ستونزه کېږي. همدارنګه اسرائیل حزب الله ته خبرداری ورکړې چې امریکا او د ایران په جنگ کې که طرف یې ونیوه نو زه به ټول ملکي کورونه یعنی د عامو خلکو کورونه دا به بمبارد کم او ټول تاسو به د منځه ویسم. دا د یرې نه داسې دغه اوس حکمونه ورکوي. همدارنګه د ایران او د امریکې ترمنځ د راتلونکي ناسته چې د جمعې ورځ ته متوقع ده په دې کې لږ څه پیشرفت شوی دی. ویل کېږي چې د یورانیمو د غنا په متعلق هم څه خبرې شوي دي چې هغه ستونزه چې د 420 کیلو 80% یورانیم په هکله ده، هغې کې هم داسې یو پیشنهاد شوی دی که چېرته 80% د دې یعنی 210 کیلو یو بل مملکت ته انتقال شي او 210 کیلو نورې چې دي هغه ایران ځان ته نری کي لږ زره رقیقې کي، یعنی د 80% نه ښکته ټیټ کي او بیا انرژي ته ترېنه استفاده وکړي، خو هغه هم د IAEA یعنی انټرنیشنل اټامیک انرژي د اټومي انرژي د ادارې تر نظر لاندې، هغه هم دغه نظر لاندې. دا یو پیشنهاد دی چې دا کړی دی چې که چېرته دا دغه وشي په دې باندې دوی توافق وکړي نو کېدای شي د یورانیم مشکل د دوی حل شي او د غنا فیصدي ورته ډېره ټیټه 1.8% اجازه ورکړي شي دوی به دا کار دغه وکړي، ادامه ورکړي. نو دغه خبرو باندې د ویل کېږي چې د جمعې په عین حال کې د امریکا د خوا نه دا خبره مشته دی چې که چېرته دلته دا خبرې شروع کېږي ډونالډ ټرمپ ډېر زیات د فشار لاندې دی، څوک ورته وایي چې برید وکړه او څوک ورته وایي چې برید مه کوه، نو په دې کې دی په یک و دو کې دی چې آیا دا به څه وکړي. په عین حال کې ایران او د چین ترمنځ د یو نوي میزایل په نامه د سوپرسونیک انټي شپ د کښتۍ په ضد یو میزایل دی نوی جوړ کړی دی. چینایانو وایي چې د ثاني او کاپي په نړۍ کې نشته دی. د یو میزایل لویه کښتۍ چې دغه بیړۍ چې ده په دغه بیړۍ کې چې څومره جهازونه ده په یو میزایل سره دغه غټه بیړۍ ټوله غرقېدی شي. او دا میزایل نوم دی CM202 د CM202 CM202 دی نوم دی او د دې قرارداد کړی دی او دا چین حاضر شوی دی چې دا میزایل دوی ته ورکړي. که دا میزایل ایران ترلاسه کړل د امریکې د کښتیګانو وهل ډېر اسانه کېږي ځکه یو میزایل وایي د یو کښتۍ ته کفایت کوي. د دې میزایل بل ښه والی دا دی چې دا د ځمکې نه هوا ته، د هوا نه ځمکې ته، ځمکې نه په ځمکه، د ځمکې نه تر اوبو، د اوبو نه پر اوبو، دا ټولو شرایطو کې دا میزایل قابل د استعمال دی. یعنی دغه ground to ear to ground surface to surface او دغه دی د اوبو په سر باندې دوی کولی شي چې بحري دغه کې یو کښتۍ نه په بل کښتۍ باندې دا وار کړي. یعنی دا رقم میزایل چې هر ځای نه دی استفاده شي کوي او دا ډېر زیات لرې واټن وهي، یعنی ضرورت نشته دی چې دا ایران ورته نږدې ناستي په 1000 کیلومتره ترې نه لرې ناستي
او نښه کې کشتۍ او دا میزایل چې راشي کشتۍ ځای په ځای وهي. نو دا رقم ته میزایل دی او د دې قرارداد شوی دی او دغه قرارداد په اساس کې ایران ته دا میزایل ورکړ شو، نو د امریکا او د دوی هغه وضع نورم خرابېږي. دوی په خپله باید د جنګ نه یو قدم شاته لاړ شي. همدارنګې اسلام آباد نه کې د حکومتي دغه ادعا کړې ده چې د تاشکند د افغانستان لپاره د خاص استازي عصمت الله سره دوی خبرې کړې دي او هغې ته دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې 2500 د ازبکستان وګړي دي چې دا په ترهګرۍ دغه دي او په افغانستان کې اوسېږي. اوس د تاجکستان او افغانستان شخړه خو یې اچوله، اوس د ازبکستان چون روابط ښه شوي دي هغې کې اوس دوی غواړي چې شخړه واچي، هغې ته شیطانت کوي. همدارنګې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د سهیل افریدي یو ویډیو لیک شوی ده چې دې ویډیو کې د خپلو خاصو یو 12 ملګرو سره ناست دی، هلته سره خبرې کوي او په دې خبرو کې دی وایي چې زمونږ اصلي دښمن چې دی ملیټري اسټابلیشمنټ دی، یعنی اردو د پاکستان ده او زمونږ اصله مقابله د نظامیانو د اردو سره ده. بیا ملګري په دې باندې لبیک وایي او الله اکبر اواز اوچتوي. دا ویډیو اوس د پوز لاس ته ولوېدلی ده او تاسو معلومه ده چې پوز یو نوی قانون جوړ کړ چې هر هغه څوک د پوز په خلاف خبره کې دا کوي هغه د تریزن په حساب کې راځي، یعنی د دښمني د دولت سره د پاکستان د نظام سره او هغه نه تنها چې تنها قید به پې وځي، واجب الاعدام به هم وي. نو دا شی دوی دغه ترلاسه کړی دی او ممکن چې د دغې لپاره ستونزې جوړې شي د سهیل افریدي لپاره. مګر په عین حال کې دا د دې عینه‌دار دی چې د پاکستان د اردو په مقابل کې نفرت نهایتا د نوي نسل په منځ کې زیات شوی دی او نوی نسل خپل بدلون غواړي. دلته باید زه یو خبره د سهیل افریدي ته وکړم چې دا خبره ما مخکې ظلم کړې ده او تاسو دوستان زما شاهد هستئ چې دا خبره ما کړې وه چې د قانون په چوکاټ کې چې قانون نه وځي، د قانون په چوکاټ کې د نړیوال د سیستم په برابرۍ سره، چون پاکستان فدرالي سیستم دی او صوبه سرحد یو فدرالي یونټ دی، نو دا کولی شي چې که چېرته حکومت مرکزي د دوی په خلاف عمل کوي او د دوی ته مشکلات جوړوي، دوی د هغې نه ځان جدا کړي. نو زه اوس هم دغې ته وایم، سهیل افریدي ته وایم چې ته تر څو وزیر اعلی دا چانس لرې، ته دا چانس لرې که غواړې چې تاریخ کې د نوم ژوندی پاتې شي چې داسې یو ځوانو وزیر اعلی او د مرکز نه ځان جدا کړه او د پښتونخوا یې خپله ازاده کړه او لوی افغانستان یې جوړ کړه. دا به په تاریخ کې ستا نوم پاتې شي. ولې د همدغې موقع نه استفاده نه کوې؟ قانوني حق دم دی، خپل پارلمان دې راوغواړه، فیصله وکړه، فیصله دې صادره کړه، هم یې ملګرو ملتونو ته ولېږه، هم اسلام آباد ته ولېږه، خپل ازادي دې اعلانه کړه، د مرکز نه د خپل ځان جدا کړه. خپله ته وایي چې دا دښمن دی او لګیا دی پښتانه وژني، نو ولې د قانوني حقوقو نه د استفاده نه کوې؟ دا مې یو ځلې بیا در باندې غږ وکړه، هیله ده زما په دې غږ ته لبیک وایې او دې باندې لږ غور وکړې. همدارنګې راځو د عملیاتو ته چې په پنجاب کې هم شوي دي او نور دغه هم دي. په کوهاټ کې یو تربیتي مرکز باندې یو استشهادي برید شوی دی چې زیات تلفات یې ورته اړولي دي او ډېر مرګ ژوبله دغه کړې ده. په پنجاب کې په بکر ځوله کې یو استشهادي برید کې په ترڅ کې په نامه د ابودرده د پولیس چک پوسټ باندې برید کړی دی او 15 تنه پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. په مورخه د 23 د فبروري مجموعاً 12 عملیات ترسره شوي دي. یو د باجوړ 4 عملیاته، وزیرستان جنوبي 2 عملیاته، ټانک 2 عملیاته، کوهاټ 1 عملیات، پیښور 1، شمالي وزیرستان 1 او لکي مروت 1. ولایت باجوړ ولسوالي ریاست لوی سمه ترکی چک پوسټ باندې د لیزري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت باجوړ ولسوالي ریاست انځري واقع کمالسر پوسټ باندې سنایپري برید کې یو پوځي هلاک شوی دی، یو زخمی شوی دی. ولایت باجوړ ولسوالي سالارزوی د چنار چک پوسټ باندې د راکټ ماټر برید شوی دی، د راکټ او د ماټر توپ برید شوی دی، مالی او ځاني تلفات یې اړولي دي او په همدغه ولسوالۍ کې دویم برید هم په همدغه ساحه کې شوی دی چې په هغه کې هم مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ رانا شین ورسک واقع پوسټ باندې سنایپري برید کې یو
فوجي هلاک شوی دی، یو زخمی شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه کړلی شوې ده. همدارنګې په ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ لاده په خوړه ګای سرای کې واقع د دفاعي پوست باندې د میزایل برید کې مالی او ځاني تلفات وراوښتي دي. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص په شالم کې د پولیس او پوز مشترکه چوکۍ باندې ګوریلایي برید شوی دی. یو امنیتي کامره تخریب شوې ده او ځاني مالی تلفاتو راپور هم شته دی. په همدارنګې په ولایت ټانک ولسوالۍ خاص ټانک کې روز ببر ملاخیل په دغه کې د اف سی اهلکار احمد جان ولد میر شاه جان خپل دندې نه لاس په سر شوی دی. ولایت کوهاټ ولسوالۍ لاچي شکردرې روډ پر پولیس کاروان باندې کمین ووهل شو چې د ډي اس پي او د انسپکټر په موجودیت سره شمول سره یعنی د هغې په ګډون سره 10 تنه نور د پولیس او سی ټي ډي وژل شوي دي او یو تعداد نور ټپیان شوي دي. ولایت پېښور ولسوالۍ اف آر پېښور شیرکیره کنډاو خانو چوک باندې د سی ټي ډي مخبر رضوان عرف رګو باندې برید شوی دی او هلاک شوی دی. کلشینکوف او تمانچه یې ترنه غنیمت اخیستل شوي، یعنی دا برید په کور کې ورباندې شوی دی. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرانشاه په بازار کې د سی ټي ډي اهلکار ژوندی گرفتار شوی دی. ولایت لکي مروت ولسوالۍ لکه مروت خاص د امن کمیټې غړی سرغنه انعام الله عرف ګړوبی د ماټر په بریدي حمله کې وژل شوی دی. مجاهدینو ته د اطلاع په دغه باندې دغه خبر ورکول کیږي چې د حکومت دا ادعا کړې ده چې یوه ښځینه استشهادي ژوندۍ نیولې ده او ځان سره یې وړې ده. مجاهدینو دا ویلي دي چې دا خبر کاملا دروغ دی. حکومت پروپاګند کوي او د مجاهدینو بدنامۍ لپاره کوي. زمونږ کوم نه ښځینه استشهادي وه او نه یې کوم دی نیولې ده، بنان د دوی دا خبر کاملا دروغ دی او خلک دې په اعتبار نه کوي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.